بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا القلم خبرندوی اداره ده. زه تسلیم او دا د فکری سمون خبرونه ده. په دې خبرونه کې فکری، علمي، سیاسي او نظامی شنندانو او د ټولنیزو مطبوعاتو فعالانو سره خواله کوو. د فکری سمون په دې خبرونه کې مو دا ځل د فحشا موضوع څېړلې. هیله ده چې خبرونه تر پایه تعقیب کړئ. فحشا هغه رنځ دی چې په ټولنه کې سرایت یې د ټولنې د بربادۍ په معنا دی. دا یوازې قول او پیشګویي نه ده، بلکې په تاریخ کې ثابته شوې ده. که مسلمانان خپل عروج، ارتقا او د ځوانانو ویښتیا غواړي، په ټولنه کې د هغو پروګرامونو مخه دې ونیسي چې ښځې بې حیا کوي او فحاشي عاموي. فحشا د اسلامي اصولو ترڅنګ زموږ په کلتور او فرهنګ کې هم بده ده او د هلاکت سبب ګڼل کیږي. کفار چې دلته د فحاشۍ ترویج ته کار کوي، د دې لپاره یې کوي چې زموږ دروند کلتور سپک او په غربي فرهنګ یې ورنګوي. دوی غواړي مسلمانان له اسلامه لرې کړي تر څو یې د وهلو لپاره ستونزې ورته پیدا نشي. قدرمنو اوریدونکو، زموږ د خپرونې ګډونوال ډیر محترم ورور حمدالله فطرت صاحب هم په دې اړه خپل نظر سره شریکوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا ځل مو موضوع د فحشا په باره کې ده. زما د دې مقالې عنوان دی فحشا د ټولنې ناسور. فحشا هغه ناولې پدیده ده چې د دیانت، متانت، شجاعت او غیرت ریښې باسي. کله چې په کومه ټولنه کې د فیشن او پرمختګ په نومونو د فحشا او عریاني بازار موندنه رایج شي، هله نو د غیرت او عزت کډه بار شي. فحشا له هغو په اصطلاح فردي ازادۍ او مدني حقوقو او په دې نوم د بې بندوباریو څخه سرچینه اخلي چې دا تیر 20 کاله د غربي اشغال تر چتر لاندې خورا رشد وکړ او زموږ سوچه اسلامي ټولنه په دې ناولي رنګ له تاړه کړه. د فحشا د ترویج لپاره په خورا لوړه کچه منظم کوښښونه روان دي. د تلویزیونونو پر پرده تاسې د سریالونو او د فحشا پروګرامونو نندارې ته ایښودل کیږي چې د ځوان نسل د فکري انحراف او اخلاقي هلاکت باعث ګرځي. د ماډلینګ، ستاره افغان او ښځینه ورزشونو ته زړه راښکونکو نومونو شاته د غربي یهودي شیطاني برنامو شوم اهداف نغښتي دي. یوه نجلۍ جسم فروشي ته مجبوریږي، زنا کوي ځکه د مور د علاج لپاره پیسې نه لري او حالاتو مجبوره کړي. بله بیا له خاوند سره خیانت کوي، له پردیو سړیو سره ناروا روابط ساتي ځکه میړه یې تر دې په عمر ډیر مشر دی، او بل دا چې له دې خاوند سره واده یې په خوښه نه بلکې په وچ زور ترسره شوی. بله بیا مور او پلار پرېږدي او له خپل مین سره تښتي ځکه مینه پر هر څه زوروره ده. د کور د غړو له اجازې پرته له پردي ځوان سره یوازې په چکر وځي ځکه دا پر دغه ځوان ډیره د اعتماد او باور لري. او دې ته ورته سلګونه داستانونه او کیسې د تلویزیون پر پرده د مبتذلو او ګمراه کوونکو سریالونو او ډرامو په بڼه ګورو. د دې یوازینی هدف دا دی چې له دې لارې مسلمان ځوان نسل بې لارې او د عریاني او فحشا کلتور په اسلامي معاشره کې دود کړي. په دې سریالونو کې هر راز ګناهونو ته مبرر او عاطفي جواز لټول کیږي. په ډیر مهارت سره د سریال کتونکي خواخوږي له غله، زناکارو، فاحشو سره پیدا کوي. د خلکو په نظر کې ستر جرمونه او ګناهونه هیڅ شي او په خورا مکر سره همدا ګناهګار کس هیرو معرفي کوي. د دیموکراسۍ پیروان په خپل ناموس بربنډولو سره د مسلمه امت ځوان او پیغلې ته د دې ډاډ ورکولو په هڅه کې دي چې بربنډتوب، فحشا، ګډا، حیوانیت او د خپل ناموس په لیلام سره پرمختګ او د نړۍ سره اوږه پر اوږه تګ شونی دی. خو دوی ته دې وویل شي چې دا د اشغال نه حست و چې نن د شهید پرورې خاورې په غیږ کې ستاسو په څیر ناولي او منحوس خلک د فسق، فجور، فحشا او بربنډتوب په مټ خپل جهنمي خېټې ته د یوې ګولې ډوډۍ د ترلاسه کولو لپاره د امت ځوان او پیغله دې ناولي او پلید دود ته هڅوي. خو یاد دې ولري چې ستاسو نسلونه به ستاسو په دې غربیت ناړې توکي او دا خاوره به تل د اسلام په سپېڅلو وړانګو ښایسته او هر پیغله به یې د حیا په زیور پوښل شوې وي. اوس هم راځو او د موضوع اړوند د قاري توریالي طائب صاحب نظر اورو. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الله جل وعلا په دنیا کې قسمه قسم او البته په زرګونه مخلوقات پیدا کړي دي. په دې ټولو مخلوقاتو کې انسان اشرف المخلوقات وګرځاوه. انسان ته الله جل وعلا شانه عزت ورکړ، انسان ته شرافت ورکړ. دا
د دې دپاره چې انسان خپل اصلي هدف او مقصد وپیژني. انسانان چې کله په صحیح معنا سره د انسانیت هغه اوج ته ورسیږي، د انسانیت عمق ته ورسیږي او خپل هغه د پیدایښت هدف او مسیر وپیژني، بیا نو واقعا هم چې دوی د ملائکو نه هم پورته مزل کوي. ځکه امام غزالی صاحب وایي چې الله جل وعلا شانه ملائکې پیدا کړي او هغوی ته یې عقلونه ورکړل خو خواهشات یې ورنه کړل. دا راز حیوانات یې پیدا کړه، هغوی ته یې خواهشات ورکړل او عقلونه یې ورنه کړل. انسانانو ته یې بیا هم خواهشات ورکړل او هم عقلونه. که چیرې په انسان باندې خواهشات غالب سو، بیا دا انسان له حیوانه هم بدتر کیږي. او که چیرې عقل په خواهشاتو باندې غالب سو، بیا نو دا انسان یقینا چې د ملائکو هغه مرتبې ته رسیږي. د انسان هغه مطلب او مقصد چې شی دی، د شریعت پر بنا باندې، د شریعت پر بنیاد باندې موږ دا ویلی شو چې شرع وایي چې انسانان د الله جل وعلا شانه د عبادت لپاره پیدا شوي. انسانان د خپلو نفسونو د خواهشاتو د تابعداري لپاره نه دی پیدا شوی. که چیرې انسان د خپل نفس د خواهشاتو تابع شو، بیا دا انسان د حیوانیت درجې ته رسیږي. لکه څنګه چې په نن دور او نن عصر کې موږ وینو چې د فحشا په نوم هغه لوبې انسانان ترسره کوي چې یقینا انسانیت ترې نه شرمیږي. خو اسلام د فحشا او د منکراتو په اړه خپل ټول هغه اصول او اسلوب بیان کړي دي. که چیرې موږ واقعي طور په انسانیت باندې او په دغه نړۍ کې د انسانانو په قطار کې ژوند وکړو، نو بیا به اسلام مطالعه کو او د هغه په رڼا به مزل کو. نو خلاصه دا ویلی شو چې انسانان د دې دپاره نه دي پیدا شوي چې د هغوی نفسونه یا د هغوی خواهشات چې څه وغواړي او دوی د عقلي عمل وکړي. نه، د موږ دپاره په قرآن عظیم شان کې الله جل وعلا شانه د ژوند کولو لپاره اصول بیان کړي دي چې په همغه باندې به موږ رفتار کوو. په نننی دور کې خصوصا زموږ په ګران هیواد کې د امریکې او د غرب له یرغل سره فحشا او هغه شیان چې هغه د شریع خلاف دي، دا هم یو څه زور موندلی. او زموږ هم هغه افغانان چې هغوی له غربه متاثر دي یا هم د اشغال په دوره کې دوی بلوغ ته رسېدلي دي، د اشغال تر سوري لاندې ژوند تیر کړی، هغوی فحشا ته او بدلمني ته او د غرب هغه کلتور رواجولو ته تمدن او پیشرفت وایي. موږ وایو چې نه، دا زموږ د اسلام سره دا البته د انسانیت د انسان د اساساتو څخه مخالف او زموږ له افغاني اصولو مخالف کار دی. د کابل په عام محضر کې د پیغلو د عزت په لیلامېدو سره نمایش صرف یو اتفاقي او نمایشي هڅه نه ده، بلکې د غرب د فکري معسکر او روزنتون یو بیلګه ده. دوی په دې هڅو او کړنو سره نور هیڅ مطلب نه لري سوا د دې چې د غیورو افغانانو غیرتي ګراف معلوم کړي او خپلو فکري عساکرو ته دا باور ورکړي چې دوی د اشغال په مټ خپل هر شوم او ذلیل هدف پوره کولی شي. خو دوی ته دې وویل شي چې د ګوتو په شمېر ورځې مو پاته دي، دا باتوره او غیرتي خاوره ده، ستاسو دغو شومو کړنو او پلیتو ارمانونو ته هیڅ ځای پکې نشته. د امریکا تر چتر لاندې د افغانستان پر خاوره روانه مبارزه مادي او سیاسي کړکېچ او جنگ نه دی، بلکې دا مذهبي او د صلیب او د قرآن جنگ دی. دلته راغلي یرغلګر صرف د یو چا د تشخص خلاف نه دی، بلکې یرغلګرو ته د افغانستان پر باتوره خاوره هیڅ هغه شی د منلو نه دی چې اسلامي روحیه ولري او پلیتې دیموکراسۍ ته خنډ وي. قدرمنو اوریدونکو، له ملتیا مو مننه کوم. هیله ده چې خپرونه مو خوښه شوې وي او د نورو سیاسي او معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ په یوټیوب، فیسبوک او ټلګرام کې القلم چینل ولیکئ او د خپلې خوښې ویډیوګانې ترلاسه کړئ. تر بلې خپرونې چې ستاسو خدمت ته حاضرېږم په الله جل جلاله مسپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.